السلام علیکم، زه انجینر دانش یم. تاسو ټول لیدونکو ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده ټول به ښه یاست او درسونه به په منظم او په صحیح ډول باندې تعقیب کړي وي. راځو نننی لیکچر به مونږ د مایکروسافټ ورډ پروګرام لیکچر نمبر 8 نه شروع کوو، یعنی 8م درس نه به شروع کوو. لاس نمبر آغاز یې مونږ د مایکروسافټ ورډ پروګرام لیکچر نمبر 7 باندې کړی وه، یعنی کله چې مونږ هوم ټیب ته راورسېدو په هوم ټیب کې مونږ لیکچر نمبر 7 هم ډسکس کړو. نن به مونږ لیکچر نمبر 8 یعنی 8م درس هم په هوم ټیب کې ډسکس کوو. راځو که چېرته تاسو ته په تېرو ویډیو کې مشکلات وي مونږ نه کړی شئ په وټساپ باندې یا مثلا په کمنټ کې مونږ ته مشکل ولیکئ، انشاءالله چې مونږ به ځواب درکوو. تېر درسونه کوشش وکړئ په منظم او په صحیح ډول باندې تعقیب کړئ ترڅو بیا په نوو درسونو کې مشکلات ونه لرئ. مایکروسافټ ورډ پروګرام ډیر زیات امپورټنټ او مهم دی، په اداره کې ډیر زیات استعمالېږي. تاسو مخکې خبره کړې ده، کوشش وکړئ د صحیح او منظم کار لپاره تاسو مایکروسافټ ورډ پروګرام په صحیح او منظم ډول زده کړئ او هر ویډیو په صحیح او منظم ډول تعقیب کړئ. وروسته بیا موږ په مایکروسافټ ورډ کې د ادارې اړوند ټول کارونه ترسره کوو. مثال یو فار ایگزامپل ته غواړئ چې یو سی وي جوړه کړئ، مثلا یو چپټر ولیکئ. فار ایگزامپل ته غواړئ یو سرټیفیکیټ جوړ کړئ، غواړئ چې فار ایگزامپل یو پوسټر ډیزاین کړئ، غواړئ یو آی ډي کارت ډیزاین کړئ. انشاءالله چې ډیفرنٹ ټایپ اف ډیزاین چې دی په مایکروسافټ ورډ کې چې کوم موږ سره په اداره کې امپورټنټ او مهم وي په هغه باندې به تفصیلي کار ترسره کوو. نو که تېرې ویډیوګانې هم کتلې وي بیا لیکچر نمبر 8 ته راشئ، 8م درس ته راشئ، دا وګورئ. د ویډیو د کتلو نه مخکې مو چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ ترڅو د نوي ویډیوګانو نه په وخت باندې خبر شئ. او په فیسبوک باندې ستاسو اسانتیا لپاره موږ دغه ویډیوګانې هره ورځ باندې اپلوډ کوو او تاسو کولی شئ چې زموږ د آی ډي نه هم دغه ویډیوګانې په هره ورځ باندې تعقیب کړئ او درس تر زده کړئ. راځئ موږ سره. لاست نمبر ډسکشن مونږ سره مایکروسافټ ورډ د فنټ او د پیراګراف ګروپ ټوټل ډیټیل مونږ ډسکس کړیو او مایکروسافټ ورډ کې مونږ پرونی لیکچر یې لو، نن به د مایکروسافټ ورډ د سټایل د ګروپ نه استفاده کړو. پاتې ودې ځکه خرازم ګورئ مایکروسافټ ورډ یاد ساتئ د پیراګراف د ګروپ نه پاتې برخه مونږ تشریح کوو او یاد ساتئ مایکروسافټ ورډ په دې پیراګراف ګروپ کې اولنی اپشن په دې سیکنډ ګروپ کې موږ سره انکریز او ډیکریز دی. انکریز او ډیکریز دی مقصد د پاره استعمالېږي هر کله چې موږ په پیراګراف کې د لیکل د چپ نه ښي طرف ته وړو، د ښي طرف نه چپ طرف ته راوړو، هغه دپاره انکریز او ډیکریز استعمالو. لایک فار ایگزامپل زه مایکروسافټ ورډ ته راغلم دې ځای نه او دلته وګورئ کنټرول ان بالکل یو نوی ډاکومنټ اخلم او په دې کې وګورئ زه یو لیکنه کړم لایک دیس ون. غواړم دغه پیراګراف د چپ طرف نه ښي طرف ته مخکې ویزم، لومبی پیراګراف انتخابوم، بیا انکریز ته راځم، دا به ښي طرف ته وګورئ مخکې وړي. که ډیکریز باندې کلیک کوئ واپس دا پیراګراف کوم طرف ته راوړي؟ شا طرف ته. چپ طرف او ښي طرف ته چې کله پیراګراف وړئ نو دې دپاره موسټلی وی یوز انکریز اینډ ډیکریز آپشن دیٹ یو کین ریلی سی اٹ هیر. راځم وګورئ په دې پیراګراف ګروپ کې یاد ساتئ موږ سره لاندې یو بل نمبر کمانډ دی په نامه د لاین سپیسینګ. هر کله چې غواړئ د خپل پیراګراف د لاینونو ترمنځ جدایي یا فاصله پیدا کړئ نو هغه دپاره وګورئ موږ لاین سپیسینګ ته راځو او دې کې یاد ساتئ لاین سپیسینګ کې زه په خپله اندازه باندې چې څومره لاین سپیسینګ ورکول غواړئ هغه دپاره وګورئ زه لاین سپیسینګ ورکولی شم لایک دیس ون. وګورئ زما د دې پیراګراف د ټیکس او د لاینونو ترمنځ فاصله څنګه شوله؟ زیاته شو. که بالکل نه غواړئ چې د پیراګراف یا د لاینونو ترمنځ د فاصله موجوده وي هغه دپاره موږ دلته راځو او لاین سپیسینګ ورکوو 1.0 چې دا د پیراګراف د لیکلو دپاره یو عادي نارمل لاین سپیسینګ دی. دیټ مایکروسافټ ورډ چوز اټ بای ډیفالټ چې مایکروسافټ ورډ کې دا په خپله باندې څه انتخابي. راځم مایکروسافټ ورډ کې موسټلی مونږ راځو دې ځای نه یو بل نمبر کمانډ دی دې ته وګورئ کلر ویل کېږي. هر کله چې غواړئ د پیراګراف یا د ټیکسټ یا د لیکنې د شاته رنګ ته یا د شاته بیکګراوند ته یو کلر ورکړئ هغه دپاره موسټلی مونږ راځو دې ځای نه چېرته ریلی سمپل د کلر ته راځو. تیمز کلر دی
چې هر رقم تاسو ګردې زنه دې ترنګ ورکول غواړئ یو کین ریلی چوز اټ هیر او ستا د لیکنه به څنګه ښکاري رنګینه به ښکاري یعنی کله چې غواړئ خپل ټاپک ته مطلب صرف د ټاپک مطابق ټول پیج ترنګ ورکول نه غواړئ صرف د دې ټاپک لیکنې ته یو کلر ورکوئ خو د هغې بیکګراوند ته نو هغه دپاره بیا زیات مونږ استفاده کړو د څه نه د پیج کلر نه د شیډینګ کمانډ نه بل وګورئ مونږ سره دلته یو کمانډ دی په نامه د ټیبل یا بارډر په نوم باندې د بارډر یا د ټیبل بنیادي خبره مونږ سره پنسرډ په ټیبل کلاس کې را روانه ده اوس مایکروسافټ ورډ کې مونږ د دې لپاره استعمالو هر کله چې مونږ غواړو خپله لیکنه په یو پیراګراف نه بلکې په یو ټیبل په یو بارډر په انټرنل په داخل کې وکړو هغه لپاره بیا مونږ بارډر استعمالو لایک فار ایگزامپل مونږ یو مثال داسې ویو چې اوس مونږ د ریاضي لپاره یو فورم برابرو او تاسو هغه فورم لیکنه چې دی په یو ټیبل چارټ کې کړئ نو هغه لپاره موسټلی بیا مونږ استفاده کړو د څه نه بیا مونږ د دې نه استفاده لکه وګورئ د ازمیښتي کانکور سوالونه دي مثال د وګورئ مایکروسافټ ورډ ته راشه وګورئ دا تیار وګورئ بیل بیل په څه کې لیکل شوي دي په یو بیل بیل بارډر کې لیکل شوي نو زیاتره دې دپاره مونږ ټیبل او یو وګورئ مونږ څه استعمالو اصل کې موسټلی استعمالو هلته آل بارډر لکه زه غواړم چې دغه لیکنه د فار ایگزامپل د یو بارډر په داخل کې تقسیم شي او هر پریګراف ته د علیحده علیحده بارډر ورکړل شي نو هغه لپاره وګورئ زه آل بارډر ته راځم او دې کې وګورئ آل بارډر باندې کلیک کوم نو وګورئ هغه زموږ لیکنه یو بیل بیل کالم باندې څنګه شوله تقسیم شو که دلته وګورئ دا لیکنه ته کمای لکه ډیلیټ ته کړه نو وګوره ستا کالم به هم اټومیټیکلی څنګه کېږي وړوکی کېږي په دې کې ته وګوره نوې لیکنه کړې ستا کالمونه وګورئ د انټر بټن سره نوي کالمونه راځي نو هر کله چې غواړئ مایکروسافټ ورډ کې وګورئ تاسو په کالم کې نوې لیکنه وکړئ او وګورئ تاسو کول غواړئ نو هغه لپاره وګورئ بیا موږ دلته استعمالو کالم ګروپ که غواړئ ګوره زه دلته نوره لیکنه وکړم او ګوره بیا لیکنه کړم داسې انټر بټن چې ووهمه ګوره د هر انټر سره نوی کالم راځي که غواړو چې فار ایگزامپل په دغه کالم کې اوس موږ لیکنه کړو داسې خو دغه کالم کې لکه لیکنه کړم که انټر وم ګوره لاندې بل نوی کالم جوړېږي زه غواړم چې د همدغه کالم د انټرفیس یا د ساحه څنګه کړم زیاته کړم نو ټیب بټن باندې کیبورډ نه وي ټي ای بي په لیکلي ټیب وا وګوره مخکې راځه ستا د وګورئ هغه کالم کې لاندې څه راځي خالي سپیس پیدا کوي که سوال د غټي ټیب بټن وا تا به وګورئ کالم کې خالي ایریا پیدا کوي خو که انټر دی وواله نوی کالم به نوی رو به درته څه شي جوړه شي دیټ از کال آل بارډر که غواړئ دغه ټیبل ته وګورئ آل بارډر واپس ور نه کړي واپس بارډر ته راځو نو بارډر وګورئ بیرته د ټیبل نه یا د لیکنو نه بارډر ختم شو غواړم صرف بارډر ورکړم خو چارقنجه بارډر ورکوم نو ګوره دلته راشه بارډر وګورئ کوم سایډ ته آوټ سایډ بارډر وګورئ صرف چارقنجه بارډر ورکړل شو په منځ کې ټیکس کوم بارډر نه لري غواړئ صرف رایټ طرف ته بارډر ورکړئ راشه دې ځنه وګورئ ریلی سمپل رایټ سایډ بارډر انتخاب کړه او بیا وګورئ اوکې کړه ګوره صرف رایټ سایډ نه وګورئ یو بارډر مثال دې سایډ نه شروع شوی دی داسې وګورئ په ټول ټیبل باندې بارډر نشته وګورئ دې طرف ته شته دا وګورئ که واپس تاسو بدلوئ نو واپس وګورئ موږ مایکروسافټ ورډ ته راځو زور دیم چې نن یو بارډر هم نه ورکوم بارډر صرف راته راوړه رایټ طرف باندې کلیک وګورئ آنلی رایټ طرف باندې بارډر دی په لیفټ په ټاپ او په بټن باندې کوم بارډر دا ټیکس نه لري دې لپاره مایکروسافټ ورډ نه بیا موږ استفاده کړو راځم وګورئ مایکروسافټ ورډ کې دغه بل آپشن چې دی دغه موږ سره رایټ ټو لیفټ دی لیفټ ټو رایټ دی دا دواړه ډېر انټرسټینګ مهم کمانډونه دي رایټ ټو لیفټ یا لیفټ ټو رایټ او رایټ ټو لیفټ دغه رایټ لیفټ ټو رایټ دا د انګلیسي لیکلو کې په ډیفالټ انتخابي کله موږ د انګلیسي ویکیبلري لیکو یا د انګلیسي یو چپټر لیکو هغې کې په ډیفالټ لیفټ ټو رایټ ډایرکشن انتخاب دی او هر کله چې موږ مایکروسافټ ورډ کې فار ایگزامپل غواړو چې د پښتو او د انګلیسي ګډه لیکنه وکړو چې هم د زه پښتو ولیکم او هم د زه انګلیسي کې ولیکم نو هغه لپاره بیا لیفټ رایټ نه اخلو هغه لپاره بیا رایټ ټو لیفټ اخلو فار ایگزامپل یو جنرال ایگزامپل یې موږ داسې یو چې زه دلته فار ایگزامپل یو څه لیکنه کړم لکه ورته یم چې فار ایگزامپل رایټ سایډ نه دا لیکنه زه کړم رایټ سایډ نه دې سایډ نه شروع کوم دلته ورته لیکم پښتو ته مې د کمپیوټر ژبه واړوله دا فار ایگزامپل داسې چې دا د مایکروسافټ څه دی مایکروسافټ ورډ کلاس دی ګورئ مونږ کلاس دی ګوره زه اوس انګلیسي باندې لیکم
چې دا د مایکروسافټ ورډ کلاس دی نو ګوره انګلیسي د ژبه بیرته واپس کنورټ کړه زه به راشم ګوره this is ګوره څنګه لیکم this is computer class نو ګوره دلته ما سره مشکل څه پیدا شو مشکل دا پیدا شو چې باید د پښتو مخامخ د انګلیسي راغلی وای یا مثال زه داسې کار کړم چې فار ایگزامپل لیکم چې دا فار ایگزامپل داسې پښتو کې دا یوه فار ایگزامپل مڼه ده ګوره مڼه ده مڼه دلته په انګلیسي باندې لیکم اپل ګوره اپل دلته نه راځي ګوره اپل اوس هلته راځي مڼه ده داسې راځي زمونږ ګوره دا ټکس منظم نه لیکل کېږي که دغسې یو مشکل سره تاسو مخامخ شئ او تاسو غواړئ چې را د پښتو او د انګلیسي ګډه لیکنه وکړئ چې په هغې کې د بیا ماته مشکل پیدا نه شي د پښتو په منځ کې د زه د انګلیسي لغات هم ولیکم نو هغه دپاره بیا موږ مایکروسافټ ورډ کې دغه ټکس ډایرکشن د لیفټ ټو رایټ نه رایټ ټو لیفټ ته کنورټ کوو اوس په وګورئ موږ سره لیکنه صحیح راځي دا ټوټل مې ډیلیټ کړه رایټ ټو لیفټ ته پښتو ګورئ د ژبه د پښتو غه تاسو انتخاب کړئ او راشي دې زه ورته ولیکم فار ایگزامپل د کمپیوټر ګوره اوس دلته د چپ طرف نه لیکنه شروع ده کله چې رایټ ټو لیفټ واخیسته دا لیکنه د رایټ طرف نه شروع کا نو دلته ورته ولیکه څه فار ایگزامپل سافټویر نو ګورئ سافټویر کلاس داسې یا سافټویر زده کړه دا وګورئ داسې نو ګوره اوس انګلیسي ته بیرته ژبه واړوه ګوره پښتو نه انګلیسي ته ورته ولیکه سافټویر ریلی سمپل سافټویر کلاس وګورئ داسې چې کله سافټویر کلاس ورته ولیکله وګوره بیا دې نه بعد اپل او بیرته څه ولیکه پښتو بیرته د ژبه پښتو ته واړوه دې پر پښتو ولیکه نو ستا وګورئ په دغه ټیکس کې وګورئ د پښتو او د انګلیسي دواړه لیکنه په منظم ډول باندې کېږي چې دا اکثره په ادارو کې بیا دغه کس ته مشکل پیدا کېږي او یا اکثره ادارو کې یو کس کله چپټر یا مثال ریزلټ شیټ جوړوي نو هغه ته بیا دغه مشکل چې هغه کله پښتو او انګلیسي ګډه لیکي هغه بیا په دې سور باندې نه پوهېږي چې دا انګلیسي او پښتو به زه ګډه څه رقم لیکم دیټ واز کال رایټ ټو لیفټ اینډ لیفټ ټو رایټ راځم وګورئ مایکروسافټ ورډ کې دغه موږ سره بل نمبر آپشن دی په نامه د سارټ چې دا ترتیب کولو ته ویل کېږي هر کله چې موږ مایکروسافټ ورډ کې نمونه ولیکو هغه ترتیب کوو هغه دپاره سارټ استعمالو لایک فار ایگزامپل زه دلته نمونه لیکم لایک فار ایگزامپل واحد دی احمد دی مثال صحیح ده احمد دی فار ایگزامپل وقار دی فار ایگزامپل نور دی او دغسې ګورئ خان دی وګورئ اجمل دی مثال او دغسې ګورئ زاهد دی دا نمونه مونږ ولیکله خو که چېرته دا نمونه مونږ وګورو دا مایکروسافټ ورډ کې ګورئ ارینج نه دي ترتیب نه دي ولې چې د ای والا نمونه په منځ کې راغلي د ډبلیو والا بل دي او داسې نور میکس ګډوډ نو دا ترتیب کوي زور دم دا لیکنه زه ترتیب کوم انتخاب مکړه لاړ به شئ سارټ ته په سارټ کې ګورئ موږ سره یو اسینډینګ دی یو ډیسینډینګ دی په اسینډینګ کې به ستا لیکنه چې کله اسینډینګ واخلي نمونه به د ا د حروفو نه شروع کېږي کوم ځای پورې به راځي او ډیسینډینګ چې واخلي د زیډ نه به شروع کېږي تر کوم ځای پورې به راځي نو زه راځم دا ترتیب کوم وی تا سره سورټ په تشي باندې کړي آیا پاراګراف دی هیډینګ دی که فیلډ دی زه ته پاراګراف دی ځکه دا لیکنه پاراګراف کې ده په پاراګراف کې د څه لیکلي دي ټیکسټ دی نمبر دی که ډیټ دی ټیکسټ دی ځکه دا پام ډول باندې نمبر خو نه دی ټیکسټ دی او څه ډول یې غواړي اسینډینګ دا اوکې کړه دی اسینډینګ ای والا بره زیډ والا لاندې همدغسې راشه ډیسینډینګ واخله اوکې وګورئ د زیډ والا بره د ای والا چېرته لاړه that is the really simple mechanism that you can follow it بیا وګورئ دا مایکروسافټ ورډ کې وګورئ یو بل نمبر دی شو اینډ هیډن د دې شو اینډ هیډن خبره دا ده چې اوس موږ دا هر څه ډیلیټ کړه زه دلته راځم انټر وامه انټر سره نوی لاین راځي که نه نو ګوره اوس ماته دلته دا پته نه لګي آیا دا نوی لاین د کوم ځای نه شروع شوی دی نو شو اینډ هیډن ته چک ولګوه وګوره تا ته چې هر ځای کې دا علامه راتله په دې ځای کې نوی لاین څه شوی بدل شوی لکه وګوره انټر وه انټر سره وګورئ دا لاندې راځي وګوره انټر سره نو موږ ته دا پته لګي چې هر ځای کې دغه علامه موجودي دا د شو اینډ هیډن سمبول دی په هغې ځای کې به موږ نوی لاین څه کړی اخیستی دې د وجې نه دې دپاره موږ څه استعمالو دا شو اینډ هیډن که نه مې په کار واپس یې ختمو دا موږ سره د مایکروسافټ ورډ نه د پاراګراف ګروپ راځم وګورئ مایکروسافټ ورډ کې اوس شروع کوو د سټایل ګروپ ډېر اسانه ګروپ دی سټایل وګوره د نوم نه ظاهره ده چې دا به سټایل ورکولو ته استعماله کړي سټایل وګورئ موږ څه ته ورکوو
کله چې موږ یو پیراګراف ولیکو د هغې عنوان ته سټایل ورکوئ، کله چې پیراګراف ولیکئ تاسو د هغې فار ایگزامپل لیکنې ته سټایل ورکوئ. دې دپاره موسټلی موږ د سټایل ګروپ استعمالوو. لکه زه لیکم فار ایگزامپل یو ټاپک د څه په باره کې هارډویر، څه شي ټاپک لیکي دا یو ټاپک دی انټر. دغه هارډویر په باره کې ما ټاپک لیکلی دی، دا یو ټاپک دی. په مایکروسافټ ورډ کې چې کله موږ دا ټاپک پرنټ کوو نو ګوره موږ سره د دې هیډینګ او د دې لاندې ټیکس ترمنځ کوم خاص ډول توپیر واقع نه دی. نو څه وکړه مایکروسافټ ورډ کې غواړم چې زه دلته هیډینګ ورکړم دې ته، دې باندې ډبل کلیک سلیکشن هم واخیسته. زه به راشم ګورې دلته د دې سټایل ګروپ ته کوم ډول سټایل دې ته ورکوئ. فار ایگزامپل دا یو سټایل ورکوم، ریلی سمپل میتھډ. دا وګورئ رایټ طرف ته راغی، دا به وګورئ واپس سنټر ته کړه، سنټر کې نه غواړئ لیفټ ته کړه. بیا وګورئ دلته کلیک کوه، دې ته بل سټایل ورکوئ، دې ته بل سټایل، دې ته بل سټایل. کوم ډول سټایل دی چې خوښي دلته راځه غواړو، لکه دا سټایل زه ورکوم. وګوره دغه هارډویر ته موږ سټایل ورکړ، که دا د نه خو وګوره دا یو سټایل وله ورکړه، که دا سټایل د نه خو وګوره ریلی سمپل دا سټایل وله ورکړه. یو کین ریلی چوز اټ. دا د سټایل ورکولې. دا سټایل بیا وروسته د دې په اهمیت باندې مونږ پوهېږو. که چېرته مونږ یو عنوان ته سټایل ورنه کړو هغه باندې مونږ کوم کار نشو کولی، وروسته بیا دا یو. خو دا صرف څه دپاره استعمالېږي؟ سټایل ورکولو دپاره. په دې لیست کې وګورئ چې تاسو سره دا څومره دا سټایلونه ښکاري، د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې دا ټوټل په یو عنوان باندې د سټایل ورکولو دپاره څه استعمالېږي. لاندې وګورئ کې یو بل آپشن دی کریټ ا سټایل. هر کله چې غواړئ چې تاسو په خپل نوم باندې لکه وګورئ دلته اے بی سی لکه نارمل دی، هیډینګ دی، هیډینګ 2 دی، هیډینګ 3 دی، ټایټل دی، سب ټایټل دی، ایمفسایز دی، سټرانګ دی او داسې نور مختلف قسم نومونو باندې دا سټایلونه دلته څه شوي دي؟ سیف دي. د مختلفو نومونو باندې دا سټایلونه څه دي؟ موږ سره سیف دي. زه هم غواړم چې دا کوم سټایل ما دلته اپلای کړ په دې هارډویر ټاپک باندې، دا د ما ته اصل کې سیف شي په خپل نوم باندې. څه باندې سیف شي؟ په خپل نوم باندې سیف شي. نو هغه دپاره وګورئ مایکروسافټ ورډ کې زه راځم سټایل به ډومبی اپلای کړی د دې لیست نه، دا زه خپل نوم باندې سیف کومه، کریټ ا سټایل ته راځم. سټایل ته نوم ورکوم لکه فار ایگزامپل څرک سټایل، دا م راوړي. یا صرف نوم راوکړم چې فار ایگزامپل څرک. دې نه بعد وګورئ څه واخلم، وایي سټایل 1 باندې سیف کړئ، یس سیف شو. سیف نه څه مطلب دی؟ که مونږ د وګورئ په دې لیست کې بیا کتل غواړو نو مایکروسافټ ورډ کې وګورئ مونږ راځو او وګورئ د هغه سټایل د ګروپ نه مونږ هغه سټایل سیف کړی په خپل نوم باندې او هغې ته نوم ورکړی څرک. مخکې وګورئ د څرک دا سټایل نه و، مونږ دغه سټایل چې اپلای کړی دا هم راواخیسته او دلته په خپل نوم باندې سیف کړ او هغې له نوم ورکړ څه؟ څرک. بیا راځم وګورئ دې نه لاندې موږ سره لیکلی دی کلیر آل فارمیټینګ. مطلب دا دی لکه څنګه چې سیم سیملر کمانډ دی، دا کوم سټایل ما چې د هارډویر ټاپک ته ورکړی دی دا ما ته واپس کلیر کړه. نو هغه دپاره وګورئ مونږ کلیر فارمیټینګ استعمالوو. زه به راشم وګورئ د کلیر فارمیټینګ دا طریقه ډېره اسانه ده. را به شئ مایکروسافټ ورډ ته کلیر آل فارمیټینګ به واخلئ، اټومیټیکلی ختم. بیرته عادي ټیکسټ شو. دې لم چې کوم سټایل ورکوئ واپس بیا ورکړه، څرک سټایل هم وله ورکړ ځکه ما الرډي نه دې ځای نه سیف کړی. که واپس وګورئ کلیر آل فارمیټینګ واخلئ، د دې ځای نه ورکوئ څه پروا نه کړه او دلته راشئ د دې ځای نه ورکړم څه پروا نه کړه. کوم سټایل ما چې سیف کړی هغه اپلای کوم، که د دې ځای نه اپلای کوئ هم ستا خوښه ده، که د دې ځای نه اپلای کوئ هم ستا خوښه ده. د دې ځای نه اپلای کوئ کوم سټایل اپلای کوئ؟ زه د څرک سټایل اپلای کوم، دلته صرف هغه نوم ورکړه ایس څرک په خپله راغی، اپلای نیم سټایل په دې باندې اپلای شو. که د دومره دلته راځي خو اسانه طریقې دا ده ډېره لنډه چې د دې ځای نه وګورئ 1 by 1 څه کولی شي؟ ترتیب کولی شي، ورکولی شي. دیٹ از کالډ سټایل ګروپ. بیا راځم وګورئ لاست نمبر ګروپ موږ سره مایکروسافټ ورډ کې یاد ساتئ د فایند ریپلیس سلیکټ په نوم باندې دی which is called editing group. That is called editing. مایکروسافټ ورډ کې په دې ایډیټینګ ګروپ کې دننه ټوټل مونږ 3 کمانډونه لرو. اولنی کمانډ د ټولو نه اصل کې یاد ساتئ فایند کمانډ دی. په دې فایند کمانډ باندې خبرې کړو what is find. find څه لپاره استعمالیږي؟ find for example is a command. دا یو کمانډ دی of Microsoft Word، د Microsoft Word هغه which is used کوم چې استعمالیږي
which is use کوم چې استعمالږي to find out a word. کله چې موږ find out کوو find out a word or name in a huge text data, just we click on find command. There are total, for example, there are total two main types of find. اول simple find او دویم advanced find. مایکروسافټ ورډ کې موږ څو ډوله فایندینګ لرو، یو ته simple find او بل ته advanced find. simple find is a kind of find دا یو ډول پیدا کول دي in which we can not apply any condition. څه معنا ده؟ شرط. یعنی دا یو داسې سټایل یا داسې یو نوم پیدا کول دي simple find چې په هغې کې مونږ کوم کنډیشن یا شرط نشو لګولی. بس دې اسانه طریقه ده چې په کوم کې مونږ کنډیشن یا شرط لکه زور ته هم چې یو ویلو د شرط مطابق زه پیدا کوم، نو دلته مونږ بیا په simple find کې صرف ویلو ورکوو. لکه مثال به مونږ داسې ویو کنه د simple find هغه چې مثال ما سره دلته a huge amount of لیکل یا ډیټا ده، داسې مختلفه ډیټا ده. په دې کې دلته ما یو نوم لیکلی، یو نوم دی را سره خان. دلته زه راغلم دا خان ما په څه رقم پروف باندې ورکړ او دلته په ډاکومنټ کې څه رقم لیکل شو پیج وړو. سمپل فایند کې دلته په غټو باندې ورکړو، الته د پوړی تا د کوم مشکل نشته، تا را د نوم څه کوي پیدا کوي. چې کله بیا ایڈوانس فایند ته لاړ شي په هغې کې موږ ګوري دا د خان نوم چې دلته پوړو لیکل شوی دی بیا دلته هم پوړو ورکړي، ادروایز چې دلته په غټ وي هلته پوړي دا به نه پیدا کوي. دا کار بیا په ایڈوانس فایند کې شي. نو موږ داسې شو ایڈوانس فایند از ا کایند آف فایند، دا یو ډول شی دی، یو قسم فایند یا پیدا کول دی. فایند پیدا کول دی of text or name، یو ټیکس یا د نوم هغه by which for example we can apply some rules. څه اپلای کولی شو کې رولز، یعنی مونږ کومه ډیټا چې اپلای کوو هغه به د رولز د ډیټا د رولز مطابق په پیدا کوو. لکه زور دیم چې یو نیم دی دا د رول مطابق دا دی زما کنډیشن. لکه زه یو نوم ورکوم مثال کمپیوټر اوس ټول نوم زه نه ورکوم، صرف 3 الفابیټ مې ورکړي سی او ایم. که سمپل فایند کې صرف نیم لغات هم ورکړي تاله پیدا کوي. ایڈوانس فایند کې بیا شرط ولګه ورته ما ته به هېڅکله نیم لغات نه پیدا کوي چې برابر یا کمپلیټ لغات نه وي. دا بیا موږ کوم ځای کې کړو؟ دا په ایڈوانس فایند کې بیا کړو. هرازن څنګه به پیدا کوو؟ اسانه طریقې ده. رینډ به ولیکو، دلته یو ټاپک مو ولیکل، څه شی پیدا کوي؟ مثال ما ته پیدا کړی چې کوم ځای کې ویډیو تکرار شوي، شارټکټ یې کنټرول اف دی، فایند به راشي در سره. که دلته نشي راتلی صرف په دې فایند باندې کلیک، یو سمپل فایند او بل ایډوانس. مونږ چېرته راځو؟ سمپل فایند ته. خانه خالي یې راکړه، څه پیدا کوي؟ ویډیو پیدا یې کړه. وګوره هایلایټ شو. څو وارې ویډیو لغات راغلی؟ 4 وارې. یو بل لغات پیدا کومه، مثال پیدا کومه هیلپ هلته په وړو دی، دلته مې په غټو ورکړ، څه یې کړ راته؟ دلته وګورئ په غټو دی، دلته په وړو دی. یو بل لغات پیدا کړ آنلاین، هلته په وړو دی، دلته مې څه رقم ورکړ؟ آټو آنلاین یې پیدا کړ. وګوره داسې. دې دپاره بیا موږ څه استعمالوو؟ سمپل فایند. څو وار راغلی پکې؟ 2 وار راغلی. ایډوانس فایند کې به بیا راتلونکي درس کې کار وکړو. دا ځان سره یاد وساتئ. شنبې په ورځ مې بیا د خیره دې کې پوښتنې هم زه شنبې په ورځ باندې بالکل